سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې کې روغ جوړ اوسئ او روژه مبارکه. نن د روژې 26مه ده. مونږ له خیر سره روان یو تراویح ته. د څو شپې مې زړه و چې تاسو ته د تراویح جومات ته د تګ ویډیو ته جوړه کړم، خو هېرېدو مې. نو نن شپه له خیر سره ما ویلې چې دا کمره واخلم او له خیر سره تاسو ته یو ښایسته ویډیو جوړه کړم، نو تاسو وینئ چې څه خبرې دي. نو هغه د افغانستان د روژې فضا. دا زموږ د ښار زیرزمیني ده، یو لنډ غوندې زیرزمیني ده. دا زیرزمیني خلک نه استعمالوي، موږ استعمالوو ځکه چې زموږ لاره لنډوي لږ شانتې، داسې یو 50 متره 100 متره کېدی شي. دې خواته یې داسې شیان یې لیکلي دي، شعارونه مارونه. انتیفا، د انتیفا څه شي ته وایي؟ ما یو ځل اورېدلی چې د انتیفا څه شی دی، خو ډېر ورباندې نه پوهېږم. نو دا افغان هم ولیده، دی هلته د ترکانو جومات ته ځي. ما د ترکانو جومات تر اوسه نه دی لیدلی چې ترکانو جومات کوم خواته دی، خو دلته د ترکانو جومات هم دی. ښه بچم، ته کومه خبره کوله؟ نه، ما ویل اگر تراویح نه کنه زما کور کې یو ځل ویده کېږم. که تراویح نه وي ته ویده کېږي؟ ښه، زه صحیح دی. که اوس هم زړه دې بېرته لاړ شه؟ نه؟ تراویح کوې حتما؟ آفرین بچم، ډېر ښه دی ماشاءالله. او له خیر سره بیا سبا ته رخصت دی، بیا نو چې کله پېشلمۍ هم وکړو او له خیر سره به سهار لمونځ چې دی وکړو او بیا ویده شي. سمه ده. او دا د موټرو شغار یې ډېر دی، نو که زموږ غږ تاسو سم نه درځي نو وبښئ. او دې څنګ ته هم چې دی دې ځای کې دغه شانتې یو سوپر مارکېټ دی چې 24 ساعته خلاص وي. اکثره خلک چې دی تراویح راوځي بیا دغه ځای نه دوی خپل سوداګانې اخلي. دا نو زمونږ د ښار کزي تمځای دی. ټول بسونه چې دي دغه ځای ته راځي او د دغه ځای نه تېرېږي. نو دلته چې دی دا اشاره هم سره ده، خو دلته اکثره وخت د اشاره لکه چې خرابه ده، نو دغه شانتې سوري، نو دغه نه تېرېږو. او دا مرکزي تمځای دی. مازدیګر کې او سهار کې دا ځای ډېر ګڼه ګوڼه وي، خو اوس دونه ګڼه ګوڼه نه چې هېڅ څوک هم نشته پکې، ځکه چې د شپې پاوباندې 10 بجې دي. نو او زمونږ تراویح تقریبا 10:30 بجې شروع کېږي. او دلته روژه ماتی چې دی فرانسه کې اوس تقریبا دې وخت د کال کې 10 کم څه ته رسېدلی دی، 10 کم 9 ته. او دا مخ ته هم چې وګورئ دا ښځې روانې دي. نو بېګم تاسو ته ښکاري که نه ښکاري، دوی ټول تراویح ته روان دي. نو د تراویح ته ښځې هم راځي. او دغه زموږ جومات دی. نو دا نو جومات هم داسې جومات دی چې اصلا جومات نه و، خو از دې نه یې جومات جوړ کړی. C'est-à-dire, profite de 5 choses. یو ته څه فکر کوې چې شی دی دا؟